ته هم ورځه. ای بې شرمو هغه یو کس بیا دواړه ووهلی. ګورې زمنو دغه پټی چې د بلال خان د سړک په غاړه ده غواړم چې دا ترې واخلمه. هغه نو خرڅوي پلاره. ما داسې وخت په کلي کې نه ده تېر کړی ټول لا نه ډارېږي په زور یې ترې اخلمه. لاړ شه بلال لا وغواړه. هغه د پلار خپله راغی. بلاله زه غواړم هغه ستا بر پټی واخلم او هلته یې تیلو پمپ جوړوم فقط قیمت یې وایه. زه هغه پټی نه خرڅوم او که چېرته خرڅ هم کړم نو په داسې ریټ یې خرڅوم چې په کلي کې یو جروي ځمکه واخلم. زه ستا فرمایشتونو ته نه یم ولاړ. پټی در نه اخلم په هغه قیمت یې اخلم چې په کوم قیمت لاندې کلي کې پټي خرڅېږي. ګوره خان صاحب په دې قسم خو زه نه خرڅوم. په ارامه مې درته وویلې چې دا پټی په ما خرڅ کړه که نه دا پټی به د کورنۍ قبرستان جوړ کړم درته. او اوس مې له مخې ورک شه سبا پورې ما ته د هو نو جواب راکړه. ورک شه له مخې مې. ښه خان صاحب زه به مې له زوی سره مشوره وکړم. هلکانو د ما د پوهنتون د دورې یو همصنفی مې ده په دغه لاندې کلي کې اوسېږي. راځئ چې نن لاړ شو غرمه هغوی کره به مېلمانه شو او ښه یو ښایسته ډېری هم ده چکر به و دا فکر به په بله شي. سمه ده ځو ځئ چې لاړ شو. زویه خان راته ویلې ستاسو بر پټی په ما خرڅ کړه. دا ورته څه ویلې؟ اول خو مې ورته انکار وکړو زویه هغه نه بعد راته اخطار راکړه. راته ویلې که دا پټی را باندې خرڅ نه کړې نو دا به ستا د کورنۍ هدیره جوړه کړم. ګوره پلاره دلته حکومت ته قانون ده هېڅ هم نشي کولی. هی زویه حکومت به هغه منې کړي خو خان ډېر بد سړی ده او زما خو ته یو زوی که خدای نخواسته په تا څه وشي نو زه به دا پټی څنګه کړمه. څومره چې اسمان غورېږي هسې نه اوري. تشویش مه کوه پلاره خدای به خیر کړي. زویه بلال خو ما ته تر اوسه د هو نه جواب را نه کړ او لاړ شه زوی په پټي کې کار کوي او ورور دې ځان سره واخله ښه یو پرچ وهل ورته ورکړه. صحیح ده. هو ای غریبه دلته راشه. ولې خاندې؟ راځه چې دا خندا دې په ژړا بدله کړم. تاسو څوک هستئ؟ موږ درې واړه ورونه یو. ته موږ نه پېژنې موږ د دې کلي د خان زامن یو. احمد انسانه تو او دا د دې ځای به ورک شئ او پلار ته به دې ووایه چې د بر کلي د ملک زامنو موږ دواړه ووهلو او که بیا مې په دې راسته کې لیدلی وی حال مو له دې به تروم. ورک شئ. راځه دلته کښېنو څه قصه وه یاره. کښېنه دلته. ښه اوس راته ټوله کیسه وکړه چې څه کیسه وه. موږ د سړک سر ته یو پټی لرو او خان وایي چې هغه پټی په موږ خرڅ کړه زه پکې د تیلو پمپ جوړم او موږ نه غواړو چې هغه پټی خرڅ کړو. اوس خان موږ ته اخطارونه راکوي که چېرې مو دا پټی په موږ خرڅ نه کړه نو دا پټی به ستاسو د کورنۍ هدیره جوړه کړو. دا په دې پوهېږي چې زه د پلار یو زوی یم او نور ورونه مې نشته ځکه راسره داسې چلند کوي او دا کومې ځمکې چې اوس د سره دي دا هم د دې کلي بېوزله خلکو نه په همدې طریقه ارزانه اخیستې او اوس پخاني کوي او تر اوسه یې یو مړۍ ډوډۍ هم چاته نه ده ورکړې. دی دې زر تر زره واخلي. ته راځه وروره ده پسې خو نن زه ځمه. دا خو اوس هغه پخواني وختونه نه دي که نه چې په کلي کې به د یو خان هر څه زړه غوښتل هماغه به یې کول. ته راځئ هلکانو دې پسې خو نن زه ځم. څنګه لکه چې هلک دواړه وډبولی؟ شرمېدلو. نه هغه نه وهلي د بر کلي د ملک زامنو وهلو او ویلې دا زموږ ورور ده او بیا مو د ده د وهلو کوشش وکړو نو وژنمه مو. څو هغوی نو د سره کومه خپلوي لري؟
نه پوهېږم نو السلام علیکم خان صاحب وعلیکم څنګه السلام. خوښ؟ کینه مهرباني څنګه راغلی د موږ غریبو دیری ته تاسو کینه مهرباني زه ناستې ته نه یم راغلی ته کښېنه مهرباني د دیرې شاوخوا دی د یوې ډوډۍ پټه او نه د کوم خوراکي توکو پوټکی ښکاري نو ته خان نه یې خان هغه څوک دی چې د سرخوان ولري ته یو متکبر انسان یې دا کټ او دا فرش جام دلته په دې هوار کړی چې په کټ خپله کښېنې او په فرش نور باقي غریب خلک کښېنې چې ځان له تا څخه ښکته وبولي خو دا خبرې به پرېږدو زه بس یوازې یوې خبرې ته راغلی یم بس هغه خبر درته کوم او ځمه ګوره پټۍ یوازې یوه ټوټه ځمکه نه ده بلکې د یو کورنۍ د ژوند هیلې دي ګوره زما ملګری یوازې نه دی ته څه فکر کوې چې دا د سړک پر غاړه ولاړ یو بېوسه انسان دی نه دا زما دوست دی زما ورور دی زه دې ته نه یم راغلی چې ستا له خاني او یا له زوره وډار شم بلکې زه دې ته راغلی یم چې حق ته غږ ورکړم اوس هغه وخت نه دی چې یو خان به څه ویل او نور خلک به چپ ول که ته زور لرې نو موږ وجدان لرو نو ښه واوره د ظلم دا دروازه دې بنده کړه او له ځان څخه خیرخوا انسان جوړ کړه که نه سر به وخورې یو میاشت وروسته ته یو متکبر انسان یې نو ښه واوره د ظلم دا دروازه دې بنده کړه او له ځان څخه خیرخوا انسان جوړ کړه که نه سر به وخورې زویا او زویا پلاره چیرې ویلې زویا د ملک د زوی په سترګو دا بلال خان ته د یو میاشت موږ چې ونه ویلې اوس وخت راغلی ده چې ځمکه ترې واخلو او لاړ شه د بلال زوی ما ته راوله پلار جانه ورور خو مې هم تا د درسو دپاره خارج ته ولېږه د بلال زوی پسې زه ته نه لاړ شم که بل هم ځان سره څوک بوځم زه خو په یو اشاره د 100 کسه حاضر وم خو د بلال زوی دونه ځواک نه لري چې تور پسې دا 100 کسه بوځي لاړ شه د تره زوی دې واخله دا تاسو دواړه بس هستئ سمه ده پلاره را به ولو خو مونږ خو ځمکه بلال نه اخلو نو زه چې ته راولم هغه بلال به خپله راکش کړي نه ګوره زویه تا ته خو ښه معلومه ده چې بلال باندې زوی ډېر ګران ده ته لاړ شه د هغه زوی راوله موږ به هغه ته زنګ ووهو اخطار به ورته ورکړو چې ځمکه زموږ په نوم که که نه زوی دې وژنو او په خپله خوښه به یې زموږ په نوم کړي پلاره ښه نظر ده همدا اوس ځم ورپسې ودرېږه وسیله کار مې ته غوښتی مونږ سره پر ازاد یې که نه په وهلو وهلو دې ځایي راکېږه ته خبر ده ودرېږه آها ته دلته څه کې خانو دا بیچاره تاسو نه دلته هم دمونه وهله دلته ښار ته ورپسې راغلی او 15 دقیقو لپاره دا مال د دوکان ته انرجانو لپاره ولېږه اول ته بیا مخې ته درېدلي یاستئ ته له موږ سره کار نه لرې زموږ کار له ده سره ده دا موږ ته په عزت را که نه په تا هم هډوکي ماتو خانو تاسو یعنې نه سړی کېږئ دا نن دومره وډبوئ چې کور ته په خپلو پښو باندې لاړ شي ته هم ورځه ای بې شرمو هغه یو کس بیا دواړه ووهلی نه پلاره د بلال زوی نه یې وهلي هغه سره د ملک زوی و هغه یې وهلو څه د ملک زوی هلته هم در ورسېده د بیا په دې کار کې مداخله وکوله نن نه پس د موږ دښمني د بلال او د بلال زوی سره نه ده د ملک د زوی سره اعلان سوله ځئ چې زور پسې
بلې ملک صاحب د بلال زوی او سهیل زمونږ علاقې ته راغلل. څه درغلم دوه باندې کترونه باندې کله وروش راولئ. خان صاحب هوش راغی. زه مو ولې په هوش راوستلم؟ ځکه مې په هوش راوستلې چې خپل مرګ په خپلو سترګو وګورې. دا مو ډېره غټه اشتباه وکړه. که چېرته تاسو زه وژلم نو په بېهوشۍ کې به مو وژلی وې، مګر اوس چې تاسو زه په هوش راوستم دا معنا ورکوي چې تاسو په خپل لاس خپل مرګ را بیداره کړ. ته ما دلته د مرګ لپاره تړلی یې. کوزه خیر د انسان چې برق رانږدې شي هر څه په خوله چې راځي هغه وایي. که تا زه د مرګ لپاره تړلی یم خو بېرته به مې همدا ته لاسونه خلاصوې او د ژوند خیرات به راڅخه غواړې. خبرې د ډېرې شولې، ووژنئ د احمق. چاته یې وې یو ځل خو دې شاته وګوره. راشه نو اوس مې دا لاسونه را خلاص کا. خیر ده خان صاحب، ما معاف کړه، بیا به زه تا سره کار نه لرم. خیر ده خان صاحب. تو باید د دې دنیا څخه لاړ شي. زما په وژلو نو تا ته څه لاسته درې؟ چې یو ظالم په وژلو سره د 100 مظلومانو ژوند ژغورل کیږي، نو ستا په وژلو به د 100 مظلومانو وژغورم. ستا د پوهولو کوشش خو ما ډېر زیات وکړ خو ته پوه نه شوې.